السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو د دې ټیم راتلل تاسو به بره دغه یو لمبر مې بره لیکلی دغه به مینئ، خو څه یوه بله نظاره در سره د دې شپې درته ښیم او پیش کوم در سره. نو زما سره اوسئ د دې ماشوم د ژوند قصه واورئ. دی خوا راشه بچې. السلام علیکم. څنګه یې؟ زوی عمر دې څونه دی؟ 11 کاله. او د شپې چوکیداري کوې او بیا د ورځې څه کوې؟ خوب و؟ والد صاحب دې بیمار دی؟ مازغو نور خویندې وروڼه نور دې څوک لږ تیز وایه. بس تا په سر باندې دا مزدوري ده او مونږ خو ګرځو، نو تر سهاره پورې په دا چوکیداري کې نو ګرانه نه ده؟ ژوند ګران دی. او سبق څونه تعلیم څونه کوي؟ لسم په اووم کې. او عمر به دې څونه دی؟ عمر دې 11 کاله دی. په اووم کې زویانو چې دې شپې چوکیداري کې که دا ګاډي در باندې راشي ودې وخي یا سپي یا ټوله شپه ته ایښې، نو دا ګرانه نه ده؟ او غریبي هم څونه ده؟ څونه ډېره ده؟ د غریبۍ مېرمن د واخلم، سړی به ستړی وي، د بل زړه به ساتي نه. ملګرو مې هم د ده لمبر ورکړی دی، د ده د تره لمبر دی، خپل موبایل خو ورسره نشته. حالانکې موږ څښاکوټ کې وو، په روډ باندې روان وو. نو ما دا ماشوم ولیدو، ما چې د دې شپې دا ماشوم اخر کوي څه، لکه مطلب د ده د ژوند راز څه دی. هغه غریب چې کم دی دلته چوکیداري کوي، په دې بازار کې چوکیداري کوي. نو مهرباني وکئ چې د الله په خاطر باندې د الله د رضا لپاره ولې چې د داسې ماشوم زندگی بد شي، خپل تعلیم ته شي، خپل سبق ته شي، نو دا بهتري. خو د واحد د کور کپیل دارې، بل څوک د دغه کور کپیل نشته چې بل څوک د ده سره مرسته وکړي یا د سره دغه وکړي. واحد د دغه کور کپیل دارې. هغه بله پیره موږ د سوات پروګرام کړی و، نو د افغانستان یوه خور وه چې په یو کې اوسیږي، او د هغه سړي سره یې لاس امداد کړی و. هغه سړي ما ته رنګ وکړو چې زما سره یې لاس امداد کړی دی. نو ټولو ملګرو ته اپیل کوم، خاص هغه خلکو ته چې کم خلک پیسه لري، د کمو خلکو سره پیسه ده، کم خلک د پیسو سره د چا ژوند وي، هغه خلکو ته دغه ورکومه، پیغام ورکومه چې له دې ماشوم سره هم دونه مدد ورسره وکئ چې د هغه ټوله شپه دا زندګي وي. دې ته وګورئ، د هغه ټوله شپه دا زندګي ده چې دا مارکیټونه یو مارکیټ په ساري بل مارکیټ په ساري. نو مطلب که د چا هم وس کېږي، خاصه د الله د رضا دپاره، لکه خپل بچی دې سړی واخلي چې په دې ټایم باندې خپل بچی سړی خپل بچی څونه په آرام باندې ساتي. او داسې د بل بچي ټیک ته دا خو ژوند دی، دا خو ژوندون دی. لوږې تندرې تېرېږي به خو ته د غوږونو والی مه خرڅوه. زما ګریوان چې څومره شلېږي دومره شلېږي به خو ته د غوږونو والی مه خرڅوه. شاهنواز باقر صاحب سلامونه واخله، ټول ملګري راغلي دي. خورئ که څوک ته له دوکانګۍ موکانګۍ واچوي، یا ما واورېدله چې ستا په دې عمر کې د موټر سایکلو 4-5 کاله دی وي، د موټر سایکلو د سکول سره د هغې د موټر سایکلو د ټیک کولو کار هم کوي. که څوک درله یا د هغې دوکان واچي یا درله د موټر سایکلو د سپیر پارټ میرپارټ دوکان واچي، بیا به خوشحاله بیا به د شپې چوکیداري کې په هغې به هم د کور وخت پاس کېږي. ښځه به چې الله دې روغ لره، لمبر مې ستا بره ورکړی دی، په دغې بر سره خلک رابطه کوي. د هر سړي سره دوا سلام کوه، جواب ورکوه. داسې خلک پکې شته، داسې پښتانه، داسې غیرتمند، داسې ځان پیسه ورسره یي خو د هغوی جامې د ملنګۍ یي. ټیک ده، هغه به سره خامخا لاس امداد کوي. دا زما د الله نه پوخ یقین دی. یوازې مسافر نه ټارګټ کوو چې مسافر به سره امداد کوي. مسافر ډېر په دې وخت کې په بد حال کې دي، کیدای شي د خپل کلي علاقې خلک در سره امداد وکړي. ټیک ده بچې، الله دې روغ لره، الله دې په مونږ ټولو باندې خپل رحم وکړي. او ځه خپله چوکیداري کوو بچې، خو روډ ته ګوره چې ګاډي ماډي در باندې را نه شي. ټیک ده. زو لکه زو
ها د هر زینه چې درته د هر زینه چې درته کال کوي ملګرو دا دغه ماشوم تر دی دا غریب هم چوکیدار دی چې څوک څه امداد هم کوي د سره کوي ایزي پیسہ هغه سیستم چې هر څوک سره برابروي ورس په قیمت باندې به کاکا یو خبره درته کوم ولېګل او لسم را ولېګل دې ماشوم به ورس په قیمت خدای به ذمہواری او ته به ذمہواری ټیک ته د الله ذمہوار به ګورې زمون خدقه دغه زمان خو چې خپل وس کیږي زب وسره کوم ورس په قیمت په ګورې د دوی ته ذمہواری ټیک ده ژوندې راته اوسه او بچي الله دې در باندې خپل رقمو کې سره زمونږه او ان شاء الله چې زمونږ سو وس کیږي چې کور ته د سلو په هسپتال در کوم او د 50 په کور ته وړم ښه ټیک ده مهرباني زو لګه